مهارتونه ستاسې د خوبونو او خیالونو ترمنځ یو پل دی او دغه پل نه تېرېدل دي. کله چې تاسې غواړئ خپل خوبونه په حقیقت بدل کړئ، تاسې باید مهارتونه زده کړئ. تاسې باید نویو مهارتونو په لور حرکت وکړئ، نوي څه د خپل ژوند لپاره زده کړئ. دا هغه وخت زده کړئ کله چې تاسې په خپل ځان سرمایه ګذاري وکړئ. خپل ځان سرمایه ګذاري په دې معنی تاسې د همیشه پیسې مصرف کړئ، معنا دا چې خپل ټایم په هغه څه مصرف کړئ کوم چې ستاسې د راتلونکي لپاره غوره دی. تاسې باید د کمیونیکیشن سکلز زده کړئ، تاسې باید د پرسنل ډیولپمنټ سکلز زده کړئ، فردي پرمختګ سکلز مهارتونه زده کړئ. تاسې باید دا زده کړئ چې څنګه یو غوره رهبر اوسئ، څنګه تاثیرګذاره اوسئ، څنګه په نورو خلکو تاثیر وارد کړئ. تاسې باید دا زده کړئ چې څنګه له نورو متفاوت اوسئ او په ټولنه کې ستونزې حل کوونکي اوسئ. موږ په نړۍ کې دوه ډوله خلک لرو، یو ستونزه، بل ستونزې حل کوونکي. که تاسې ستونزه لرئ، نور خلک به راځي دا ستونزه به حلوي او خپل خوبونه او حقیقتونه به د دغه ستونزو په حل کولو په حقیقت بدلوي. ولې که چېرته تاسې له دغه ځایه راووځئ، مهارتونه زده کوئ او دې حل کوونکي ډلې سره یو ځای شئ، تاسې به حتما د نورو خلکو مشکلات حل کوئ، د نورو خلکو ستونزې به حل کوئ او تاسې به غوره ځای ته رسېږئ. نو په یاد ولرئ، غوره ځایونه هغه وخت ترلاسه کېږي کله چې تاسې پوره لیوالتیا ورته ولرئ، په خپل ځان باور ولرئ او هیڅکله تسلیم نه شئ. نو کله چې تاسو تسلیم نه شئ، حتما بریا ستاسې